طالبانو څنګه د پاکستان مرستې رد کړې او پاکستان څنګه غوسه شو؟ سلام، وخت مو په خیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د کاکړ جنجال پارونکی پیغام: طالبانو د پاکستان بشري مرستې رد کړې. افغان طالبانو د پاکستان د صدر اعظم انور الحق کاکړ د یوه جنجال پارونکی پیغام له خپرېدو وروسته د افغانستان د زلزلې ځپلو سره د پاکستان مرستې رد کړې. یو طالب مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، امریکا غږ ته ومنله چې دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم کاکړ د ایکس په حساب کې د یوه پیغام له خپرېدو وروسته تړلې ده. دا جنجال هغه وروسته پیل شو چې په افغانستان کې له زلزلې څخه وروسته انور الحق کاکړ په خپل ایکس حساب کې ولیکل چې په 15,000 خیمو او 1500 کمپلو غذایي او طبیعي موادو بار به یوه الوتکه له یوه روغتیایي ډلې سره افغانستان ته واستوي. له طبي پیښو سره د پاکستان د مبارزې اداره د مرستې برابري کړې وي او په اړه یې په خپل ویب سایټ کې معلومات خپاره کړي وو. څو ساعته وروسته بیا کاکړ ادعا وکړه چې د طالبانو له غوښتنې وروسته یې دا مرستې برابري کړي، خو طالبانو له هیڅ هیواد څخه په رسمي ډول د مرستو غوښتنه نه وه کړې. نوموړي همداراز د مرستو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. هغه د خپل ایکس په حساب کې لیکلي دي: د تنظیم او طبي آفاتو سره د مبارزې ادارې ته مې لارښوونه کړې چې اغېزمنو ته حد اکثر مرستې واستوي. د افغانستان حکومت په رسمي ډول د طبي ډلو موقتو روغتونونو 50 خیمو او کمپلو غوښتنه کړې ده. دا ټول مواد به نن له غرمې وروسته واستول شي. هغه همدغه راز لیکلي دي چې نور خیره مواد به هم افغانستان ته واستول شي، خو لا د دغو مرستو الوتکو پرواز نه دی کړی او هیڅ یو اړخه هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه طالب مقام د واټساپ له لارې د دغو مرستو په اړه امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې هیڅ غوښتنه نه وه شوې او زموږ په حکومت باندې ملنډې وهل شوي. دغه طالب مقام د پاکستان د صدر اعظم په څرګندونو انتقاد وکړ او هغه یې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې د پاکستان مشرتابه باید د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې فوق العاده محتاط واوسي. خو یو پاکستان مقام چې هغه نه هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویل کابل نه هوایي او نه وایي هغوی د مرستو رسمي غوښتنه کړې ده او ویل چې د دغو مرستو د وخت په اړه به موږ ته احوال راکړي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغې ویل چې پاکستان د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی او د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی چې هغه ضرورتونه چې هغوی په لري ځواب ووایي. د دواړو هیوادونو روابط په دې وروستیو کې خراب شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځایه څخه په پاکستان بریدونه تنظیموي، خو افغان طالبان دا ادعا ردوي.